الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. صدق الله العلي العظيم ونفعني وإياكم بآياته والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد بن عدد من قعد مقام. اللهم صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى سائر الصحابة والتابعين وعلى عبادك الصالحين. دوستان عزیزان، الله رب العزت د مسلمان ته چې کله ایمان دولت ورکړو، د مسلمان ته چې کله د ارزش کېږي، د هغه د ارزش په بنیاد باندې د هغې د تسامح لپاره د هغې غلطیانو د ختمولو د رب العالمین سره د نزدېکت یو طریقه الله رب العزت د توبې متعارف قرآن کریم کی فرقان کریم حمید کی اللہ رب العزت فرمائیں: فمن تاب من بعده واصلح تجاه توبه رسله والله رب العزت سر يروح اخرى فإن الله من بعدها غفور رحيم. يقين بعد الله رب العزت غفور رحيم. استاذ عزیزانو، الله رب العزت مسلمان د بخښنې لپاره بهانه غواړي، او بهانه داسې بهانه چې دا انسان به زما دربار کې زما طرف ته رجوع کړي، زه به یې بخشش وکړم. او د بخشش یو وحده لا شریک له ما سوا هېڅ یو ذات نشي کولی. الله رب العزت کائنات دا وجود نو پیدا کړي، تمام عالم وجود نو پیدا کړي، والله رب العزت موجود. دا ټول هڅه چې الله رب العزت پیدا کړه، دا ټول څیزونو د حل لپاره الله رب العزت یو یعنی څیز پیدا کړی دی چې هغه د هغې خبرې حل کړي. دنیا کې داسې یو کار نشته چې هغه حل کېږي. په دین کې داسې څه مسله نشته چې هغه حل کېږي نه. الله رب العزت د مسلمان د ګناه د توبې د حل کولو دپاره، د مسلمان نه د ګناه د ختمولو دپاره الله رب العزت توبه جوړ پیدا کړه او توبه یې راوسته. او الله رب العزت په دربار په انسان توبه کوي، الله پرې بخښي. نو توبه به څنګه انسان کوي؟ دا نه چې غوږونو له لاس ورډې توبه 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 بس توبه ته د ګناه مخ ناړې، ته د استغفار ډېر مغیزه وایي، تصویر خلاص کې اړې، د نظر حفاظت ته کې، د خولې حفاظت ته کې، د غوږونو حفاظت ته کې، سپکې سپورې ته وایي، بدې ردې ته وایي، تنفلې وینا ته کې، غیبت چغلي ته کې،
الله عليه وسلم ارشاد فرمایلی دی چې کله هم د مؤمن نه غلطي وشي دی او هغه غلطي دومره پیمانه وي لکه چې محمد غر روان او د سر باندې کېږي د باندې به هغه ګناه دومره بوج وي دا د مؤمن سړي نه خبره چې دې به ډېر زیات خبره ګمراه او سرکشه سړی چې کله د هغه نه ګناه وشي بیا هغه ګناه به د ده په دین په دومره حیثیت هم نه وي چې یو مچ راشي د چا په بدن کېږي او بیا واپس راشي دومره څه حیثیت دوستانو عزیزانو الله رب العزت د انسان د بخښنې لپاره خپل ځان ته د نږدې کولو لپاره یو داسې ښایسته لاره الله رب العزت انسان ته وښودله چې د توبې په ذریعې سره ماته رانږدې شي او که چېرې دا انسان د رب العالمین د دې بخشش نه فایده نه اخلي یو وخت به داسې راشي چې نو ډېرې توبې وباسي پورې توبه بیا تقدیمه نمبر 1 چې کله انسان د مرګ فرښته وویني د ډېرې توبې بیا وباسي چې توبه بیا نه کوي چې کله مرګ د مشرق نه راوځي او په مغرب لوېږي او د مغرب نه راواپس شي نو بیا ډېرې توبې وباسي دلته قیامت روپۍ نشانې دې ولیده دلته ډېرې توبې وباسه توبې دروازه بند ختم خبره په هغې نشانو کې چې کومې نشانۍ انسان مرګ طرف ته بوځي او دلته پرې مرګ ښکاري او بس مرګ ورته رانږدې دی بس د ده واپس کېدل نه شي ځینې خلک وایي یاره زه د مرګ تکلیف راغلی مرګ تکلیف دې چېرته راغلی قرآن کریم کې فرقان حمید کې الله رب العزت فرمایي اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون چا چې اجل پوره شي نه یو سکند نه مخکې کېږي نه وروسته کېږي نو الله رب العزت د انسان ته په ژوندون کې د توبې توفیق ورکوي نو دی چې په شرط دی کې د دې توبې طلبګار الله رب العزت ستا په زړه کې راولي چې ته دا شاید الله رب العالمین عبادت وکړې ته راشه دلته کې عبادت کوې نو هغه په شرمولو وکړي که اوس کوې نو په شرمولو وکړې ټوپې او ټوپونه او ټوپې مونګې وکړې رب العالمین به درته توبې توفیق درکړو د عبادت توفیق یې درته درکړو دا خو نشي کولی چې دا د څټه ونیسې ته وایي چې لږ په طریقه یې وکړه لږ په سلیقه یې وکړه لږ په سړیتوب داسې وکړه دا خو د سبب الله رب العزت نشي کولی توفیق ته الله رب العزت درکړو جومات ته یې راوستې دی په ترتیب وکړه په طریقه یې وکړه د سهوې پکې خیال وساته اوس کې سوچونه مه کوه خیالات مه کوه حساب کتاب مه کوه اخوا دې مغوره راګوره مه کوه نو الله رب العزت توبه چې کله راوویسته د انسان د غلطۍ د تصامح دپاره نو انسان په ذهن کې دا خبر راغله چې الله رب العزت خو توبه راویسته بس کله هم ګناه انسان کوي نو الله به معاف کوي وحده لا شریک ورسره وضاحت هم وکړو چې ګناه دې وکړه توبه دې وباسله په صدق دل سره او دا دې عزم وکړه چې بیا به زه ګناه نه کوم نو هغه به دې الله بخښي دا نه چې بدنظري کوي وایي استغفر الله استغفر بدنظري چې دا کار مه کوه په خپله په هغې عمل کې په خپله راګېرې یاره دا مه کوه استغفر الله استغفر الله دا خو د ذهن کسې ټوک دی حدیث شریف کې راځي نبي کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دي چې انسان نه غلطي وشي الله رب العزت د توبې په ذریعې سره معاف کوي او که چېرته پردی حق دې واپس کړو یا پردی په حق کې دې حق تلفي وکړه چغلي دې وکړه غیبت دې ورپسې وکړو مال دې دې ووایو تر هغې پورې ته خدای بښنه نه کوي تر څو د هغې انسان هغه معاف کړي شي رب العالمین تر هغې پورې تا ته بښنه نه کوي تر څو پورې تا ته ورغلې دی ته ورته وایي چې یار ما داسې غیبت کړی دی بښنه راته کوه یاره تا پسې مې چغلي کړې ده بښنه راته کوه یاره ستا مال مې خوړلی دی یا بښنه راته وکړه یا د خپل مال وایه هغه دې ورور ولیني هغه دې خور ولیني دا دې لور ولیني دا دې اولاد ولیني حق دې پرې والی وي او هغه حق باوجود د رب العالمین په دربار کې
دا قدمونه د ځمکه نیسي تر هغې ته د کلي نه چې یوې پایي حساب دا سبب ماته دا وایي الله رب العزت انسان ته په دنیا کې د هر عمل یو درجه ورکړي هر عمل یو درجه ورکړي سره زموږ په تفسیر کې سورہ انفال کې سورہ توبه د غنائم او د غنیمت او د جهاد مطالب بیان کې تفصیل هم بیان الله رب العزت ټول نو اوچته درجه د انبیاء او نبات ټول نو اوچته درجه شهید د ورکړي الله رب العزت شهید ټول ګناهونه معاف ورته هم کوته نه چې انسان د زمانه غټ ګناهګار دی ګناهګار دی او د لار میدان کارزات کې کافر سره جنګي او سخت لار الله رب العزت ټول ګناهونه ده واړه کبیره صغیره ټول ګناهونه ورپړ کار ټول ګناهونه الله وجد على چې د الله رب العزت د دې د سربلندۍ لپاره جنګېدلې او چې کله د الله د دې د سربلندۍ لپاره وجنګېدې ټول ګناهونه الله رب العزت معاف کړي د الله د رب العالمین د حکم پاسداري کې چې د یو کار یو انسان د حکم پاسداري کې هغه پتا باندې چې کوم مثلا یو کس ګټمه زخمی شي د بیمار شي ستاسو څه مسالې ټول خرچه ټول خیال په دې مسالې ته وخت ولا شدید د طرفه اعلان جنگ وشو چې بس اعلان جنگ دی میدان کارزار ته ووتې او په هغه میدان کارزار کې د کفر او د مسلمان سیل ورته جګړه ده او په هغه د کفر او د مسلمان شکست دا علم وي چیرې مسلمان په خلک مسلمو دي او خدای ته پته چې مخامخ را تمر روان دی یا الله بس تا د پر روان او وسوره دي حدیث شریف کی راځي رسم قیامت په الله رب العزت د شهید تبا په حساب کې دا وته چې جنت چې الله رب العزت د دین او اسلام ته حواله کړی دا دې د وجې د ډېر مسلمانانو د ډېر صحابه کرامو ډېر مؤمنانو خپل ویني توي کړو کفار په دې کې پراته دي چې بس زموږ دا ژوند ته بس خبره ختم مسلمان په دې چې شرک کوي چې دا بعد د تکفر شو سیده جنت د زمانه لپاره جنت د انسان لپاره د توبه د انسان لپاره د مغفرت د انسان لپاره اخرنۍ مرحله چې د انسان لپاره هغه قبر دی د قبر نه چې د انسان د آخرت ابتدا کېږي د شهید چې کله مړ شي وفات شي دلته د تفکر راوستل دی ولې نه لامبولی کېږي دې چې په کوم مؤمن سره قبر ته لاړ شي ورځ په قیامت کې الله رب العزت هغه مؤمن سره پاسي او الله به وایي چې څه لپاره شهید شوی الله ته وایي پروردګار ستاسو دین او د اسلام لپاره زه من څو مسلمانانو نن دا علم دی سوشل میډیا خو په پلیټفارم دی هر یو سره یې پکې رضا ته فتوی مکوي وایي څوک د جهاد انکار کوي څوک د کوزي انکار کوي څوک د اعوذ بالله د الله رب العزت د وحدانیت انکار کوي او څوک رسول الله صلی الله علیه وسلم په صفت او رد او بکواس کوي انسان د دین او هیڅ سوچو کې چې د دنیا کې پیدا یم د لګړي د مارو د دنیا ته راغلي لږ وخت وار به دې په مزو دې په چرتو دې په تکستې دې په فقر دې دا وخت وبتیر شي چې څنګه به ورغواړي او ځواني او لکوالي خپل عيش عشرت کې کړلې دا ته وایي چې د اخرنۍ وخت په مثال دا څنګه دا په مثال کوي الله رب العزت انسان په دنیا کې مهلت ورکړي یا ساده چې کله دا انسان د دې مهلت نه ولته پیدا علي او په سر نشي باندې راځي
याद साथै अल्लाह रब्बुल इज्जत ته بیا ورډیز نه ورکړي دی دا قرآني صفه کړو استاد عزیزان عرض میں دا بولو چې مسلمان نن په دې عالم کې دی چې د لباس او د اغیار په طریقه دی قرآن ستاسو د اغیار په طریقه دی ناسته پاسته د اغیار په طریقه دی لین دین او سود لین دین په دې غټه وایي او وایي سره یا د اسلام د پریوت د اسلام نه خلاف پریوت خدای د قدر چې کفر او د اسلام د جګړه روانه ده په هر طرف په دنیا کې هر څوک دی وګوره مسلمان او کافر د فلسطین دی کله سوریا دا هر یو د خپل د دلیل او او په دې بنیاد باندې الله رب العزت وحده لا شریک له منو د زړه نه الله منو مسلمانان یو خو د مسلمان هغه حرکتونه د مسلمانانو هغه لین دین هغه موږ نه کوو استاد مسیحان عرض میں تقول کہ اللہ رب العزت مسلمان کا دین ورگئی شکر الحمد لله رب العزت اس سے کمی کو بھی ہر قسم وسائل بد اللہ رب العزت یا سادئی بدین اسلام بانے خلق وسی نشکر کی نتاکو حاصل سلام بنائی اسپین دا تاریخ حوالی دا تاثر جنت سبا دا فرانس دا اسپین تاریخ حوالی نحنیم سوا کالا بے مسلمانان او مسلمانانو په نهنیم سوا کاله حکومت وکړو اسناد سواجی او کسره چې یې یا ته د عمر رضی الله عنه لا جدي او ته مسلمانان نه دي په جنت کې ځانې مفتی وکړي قران کریم ته فرمایي کما سور اخلاق علیک ارسل توازو علیک ارسل اسلام فساد دي اسلام تکینی الله نه مني امر دا اسلام تکینی دوستانو عزیزان عارض دا جنت سبا کم حالات روان دي حالات بنوت نظر باندې نه کوي او واغانو په پروپاګاندا باندې خپل کارونه باندې توجه ورکړي د الله رب العزت تسبیحات بیانوي چې الله رب العزت د امت ته کوي د امت سلامتیت الله رب العزت دا خو نه چې څوک خامخا کور یو خبره کوي بل خبره کوي یو نسبت کوي بل دا چې توجه ته تاسو د پګار د هغه لیک باندې روان شنو الله رب العزت طرف مدد راکړي خو دې کې وګوره مسلمانانو چې ګلا میدان راځي ول نو منافقان او کافرانو یې دا میدان څنګه شو ویل او دا دی واغلي نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې وتی لګلې مسلمانانو نو ما چې یې دا مسکه چتنی او نبی علیہ السلام ورته چې لک سبب چې ترسو ولې وحی نه راغلی قرآن کې نه منافقین کو سره تدي وایي او خپل کوششونه کول چې دې مسلمانانو کې وځ څنګه انتشار اچو دې خلکو کې وځ څنګه انتشار اچو چې دې په خپلو کې دې رستو چې دې شکست دغه مسلمان په طاقت باندې په ایمان باندې په جذبه باندې والله پر یقین په دنیا یو طاقت مسلمان باندې شکست مسلمان خوري د خپل د لاسو نه یا د منافقانو د لاسو ګوري یو خبره کوي یو سټیټس لګي بل خبره کوي دې مزلزلین په خبرو باندې نه بداسه حرکتونو باندې نه بداسه خبرو باندې بداسه سیمه هر وخت د الله رب العزت په دربار کې په دای مصیبه چې رب العالمین د ملت د ملت د دین د اسلام ته الله دې یا صاحب چې عمل موجود دی ماته موجود دی دا زموږ په پہچان دی چې عمل کې کوئی هیڅ پکې کافر تا دا نه وایي چې موږ مګوا کافر تا دا نه وایي چې حج مګوا کافر تا دا نه وایي چې دین اسلام باندې بچی او چې په دې دین د اسلام د حکمرانی خبر وکړه او مسلمان د اسلام د حکمرانی خبر وکړه چې دا نصر کلمه جماعت دا موضوع تاریخ نو واپس نو دا ما خیر نشته هو دې په میاس کې موجود الله رب العزت